افغان حکومت د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د ګډون وینا کولو غوښتنه کړې. په نظامی لیکو کې د جذب په اړه مسؤلینو ته جدي خبرداری. اوچا په روغتیايي برخه کې له افغانستان سره 45 میلیونه ډالر مرسته کوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په جنوبي وزیرستان کې په پرلت برید شوی. او د ترکمنستان ولسمشر تر 2000 ډیر کسان وبخښل. طالبانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي. د اسلامي امارات وان ذبیح الله مجاهد سکرتر بلال کریمي رسنیو ته د خبر پخلی کړی دی. طالبانو هم درز د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په استول شوي لیک کې په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په توګه ورپېژندلی. د ګوتریش ویان د فرهان حق ویلي لیک کې دغه سازمان ځانګړې 9 کسیزې کمیټې ته استولی چې امریکا، چین او روسیه یې غړي دي. طالبانو په خپل لیک کې استدلال کړی چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکینی دولت د استازي غلام اسحاقزي کاري دوره پای ته رسیدلې. رویټرز خبري اژانس لیکي د عمومي ناستې له قانون سره سم تر هغه چې د باورلیک کمیټې پریکړه نه وي کړې، اسحاقزي به پر خپل څوکۍ پاتې وي. د مخکې جوړ شوي پلان پر بنسټ اسحاقزي ته پر دوشنبه چې د ناستې وروستۍ ورځ د وینا وخت ورکړل شوی دی. خبري شبکه په نظامی لیکو کې د جذب په اړه مسؤلینو ته جدي خبرداری. د افغانستان اسلامي امارات د ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو په لوی ریاست کې د تضاد جلب و جذب په تړاو نظامی مسؤلینو ته جدي سپارښتنې کړې دي. د اسلامي امارات ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د حکومت د رهبرۍ د پریکړې پر اساس دغه دریو نظامی بنسټونو په چوکاټ کې د صفونو د تصفیې کمیسیون نظامی مسؤلینو ته خبر ورکول کیږي څو هغه کسان چې په شخصي دښمنیو، بدیو، فساد، د خلکو په ځورولو او نورو جرمونو کې لاس لري دوی ته ورمعرفي کړي. هغه اعلامیه چې د مجاهد پر ټویټر پاڼه خپره شوې له ډلګۍ مشرانو غوښتنه شوې چې د خپلو ملګرو د ټولو ځانګړتیاوو لیستونه په 15 ورځو کې له دوی سره شریک کړي. په اعلامیه کې ګواښ شوی که تر ټاکلې مودې وروسته په نظامي لیکو کې د یادو ناوړه ځانګړتیاوو درلودونکي کسان ولیدل شي، د حکومت له لوري به محاکمه او له نظامي لیکو به وایستل شي. همدارنګه د یادو کسانو مسؤلینو ته هم خبرداری ورکړل شوی چې که په ملګرو کې ورته کسان پیدا شي له سخت قانوني چلن سره به مخ شي. په ورته وخت کې بادغیس کې له بېځایه شوو کورنیو سره د کډوالو نړیوال سازمان مرسته. IOM وايي د افغانستان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو نړیواله اداره په بادغیس ولایت کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله له سلګونه بېځایه شوو کورنیو سره مرستې کوي. دغه سازمان نن چهارشنبه د سپټمبر پر 22 ویلي چې په دغه ولایت کې اړمنو کورنیو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل شوې او ټاکل شوې 1700 کورنۍ ورڅخه برخمنې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان زیاته کړې چې په یاده مرسته کې غیر غذایي توکي او د بیړنۍ سرپناه برابرولو لپاره توکي شامل دي. دغه سازمان وایي چې دوی د جګړو او طبیعي پیښو له امله د بېځایه شوو کورنیو په اړه خپلو څېړنو ته دوام ورکوي. یونیسیار تېره اونۍ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ته هم وویل چې په افغانستان کې د جګړو له امله بېځایه شوو کورنیو سره مرستو ته ژمن دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دغه ولایت کې په څومره بېځایه شوو کورنیو باندې مرستې ویشلې دي، خو ټینګار یې کړی چې په مرسته شوو توکو کې د کورنیو د اړتیا وړ لومړني توکي، کمپلې، پلاستیکي فرشونه، د اوبو لوښي او د پخلنځي وسایل او نور اړین توکي شامل دي. په زابل کې د اسلامي امارات په ملاتړ غونډه وشوه. په جوړه شوې غونډه کې ویناوالو وویل چې نړیوال دی له افغانستان سره له شرطه پرته بشري مرستې وکړي. دوی وویل چې کنګل شوي پیسې د افغانانو حق ده او باید نړیوالې بیرته ورکړي. نور حال د عصمت الله قایل پر رالیږل شوي راپور کې. د زابل قومي مشران او ځوانانو نن د یوې ولسي غونډې پر مهال د افغانستان اسلامي امارت څخه ملاتړ وکړ او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې له افغانستان سره د بشري مرستو ته ادامه ورکړي.
قومي مشرانو پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني او ورسره د کنګل شویو پیسې بیرته ورکړي، ځکه د دوی په خبره دا د افغان ملت حق دی.